أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله مولانا العظيم انما كان قوله بشکا وینا دا المؤمنین دا مؤمنانو اذا دعو هر کله چې دوی بلل شي الى الله ورسوله الله او د رسول طرف ته ليحكم چې هغه فیصله وکي بینهم د دوی په میانس کې ان یقولوا نو دوی وایي سمعنا مونږ واوریدل واطعنا او مونږ فرمانبرداري وکړه واولئک هم المفلحون او هم دا خلق دی چې دوی پورا کامیاب دي ومن یطع الله او څوک چې حکم منی د الله ورسوله او د رسول ويخشى الله او یریږي د الله نه ويتقه او تقوا اختیار کی اولئک هم الفائزون پس هم دا خلق کامیابی دن کی دی واقسموا بالله او دوی قسمونه خوري د الله د نوم جهد ايمانهم پاخه قسمونه خپل لئن امرتهم کچری ته حکم وکي دوی ته لا يخرجن نو خامخابا بهر ته لاړ شي دوی قل توایا لا تقسموا قسمون مخري طاعت معروفه استاسو فرمانبرداری ظاهر ده ان الله خبير بیشک الله تعالی خو واقف ته خبردار ده بما د اغسنا تعملون چې تاسو کوي قل توایا اطیعوا الله حکم منی د الله واطیعوا الرسول او حکم منی د رسول فإن تولوا پس کچره تاسو مخ وګرځوي فإنما عليه پس بشکا په پیغمبر دی ما حمل هغه چې په د لازم کړی شو وعليكم او په تاسو دی ما هغه حملتم چې په تاسو لازم کړی شو وإن تطيعوه او کچره تاسو داغه حکم منئ تهتدوا نو هدایت به بیا مومي وما علی الرسول او ندی د رسول علیه الصلاۃ والسلام په ذمہ الا البلاغ مگر پیغام رسول المبین خکارا د سورہ نور 51-54 نمبر آیتونو پورې نننی درس کې شامل دي برد منافقانو تذکرہ وشوا چې هغه کله فیصله د پاره الله او رسول علیه الصلاۃ والسلام ته وبلل شي د اغه نه هم دی انکار کوي مخ ګرځي
چې څه طریقې سره مونږه د دوی د دې مجلس نه پاتې شو. نو الله رب العزت ولی دې ته یقین نه دی چې دې سره به انصاف کیږي. نو بیا خپل جواب ورکړ چې نه دا خبره نه ده، بلکې انصاف خو وي، خو دې ته دا یقین دی چې فیصله به د دې په حق کې نه، د انصاف فیصله به خو د دې په حق کې نه، ولې چې دې خپل په غلطه دي. او چې کله وې دې ته پته ولګي چې دا فیصله زما په حق کې ده، نو بیا په هغه صورت کې دی وی مزعنین فرمان منون کی دوی لاړ. اوس د دې نه بعد په دې آیتونو کې رومبني چې کوم دعا آیتونه دي کې د الله رب العزت ته هغه مؤمنانو تذکرہ ده کوم چې اخلاص سره ایمان راوړ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم باندې خپل ځانونه، خپل مالونه، خپل اولادونه هر څه قربانولو لپاره هر وخت تیار وو، او هر قسمه حکم چې دی ته او سامنا کړی شه نو په هغې باندې هغې عمل کړ. اگر څنګه چې د بدر موقع راغله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه تپوسونه وکړ چې داسې چل دی، مونږ یو لږ او مخامخ چې کوم دشمن دی زمونږ نه 3 چنده سیوا دی، او هر قسمه وسله هم ده، مال هم دی، خوراک او پوشاک هم پورا دی. د مهاجرینو کې چې کوم 100 کسان راغلي هغه هم مختلف تقریرونه وکړ. بیا د نبی علیہ السلام منشا دا و چې انصارو کې د څو خبره وکړي، ولې چې زمکه د هغې دا ځای د هغې دی، هغې مونږ له د پناه دپاره ځای را کړی دی، او تر څو چې دی مونږ سره نه نو کامیابي حاصلول چې نه ګرانه ده. نو بیا سعد بن عباده دا شانته نور د دې مشران سرداران را پاسېدل، او چې کومه اهمه خبره وکړه چې یا رسول الله چېرې تاسو مونږ ته دا ووایئ چې دې سمندر ته ټوپ کوي، دریاب ته ټوپ کوي، مونږ به دا نه ګورو چې په شا زمونږ بچي دي، په شا زمونږ ښځه ده، زمونږ مال دی، جایداد دی، بلکې مونږ ستاسو په حکم باندې په پټو سترګو برق الغماد چې دا هغه سمندر نوم دی دې ته مونږ ټوپ. دا داسې جانثار خلق الله رب العزت نبی علیہ السلام له ورکړ. نو دا هغې تذکره او دا هغې وینا، دا هغې خبره قرآن کریم نقل کړې ده چې مؤمنانو ته چې کله وویل شي چې الله او رسول الله السلام ته راشئ چې فیصله وکړي ستاسو په منځ کې، منافقانو ته چې حکم وشي چې راشئ هغې طرف ته اذا فریق منهم معرضون، مونږ شاته وایي چې هغې مخ واړئ، او مؤمنانو ته چې وویل شي اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم چې الله او رسول الله السلام دربار ته راشئ او هلته کې فیصله وشي ستاسو په منځ کې ان یقولوا سمعنا، هغې فوراً وایي چې مونږ واورېده واطعنا، مونږ حکم منو، او چې هر څنګه فیصله وشي زموږ په حق کې او که زموږ خلاف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په فیصلې زموږ پوره یقین دی. الله رب العزت بیا د داسې خلکو د کامیابی اعلان کوي، اولئک هم المفلحون، فلاح وایي د دنیا او د آخرت دواړو کامیابي ته. نو دا صحابه کرام هغه خلک دی چې دنیا کې هم کامیاب شو او آخرت کې هم. څوک وایي ورته؟ الله رب العزت. زما او ستاسو د خولې خبره نه ده، د الله رب العزت د طرف نه ګواهي ده چې دا خلک پوره کامیاب. بیا الله تعالی وایي چې څنګه دا خلک د الله او د رسول الله السلام خبره مني، داسې چې څوک هم ومني ويخشى الله، د الله نه یریږي، ويتقي او تقوا اختیاروي، الله یره او خوف زړه کې وساتي، اولئک هم الفائزون. نو څنګه چې دا خلک کامیاب دي د دې اتباع کوونکي به هم کامیاب شي. اوس د دې مقابله کې منافقان هغه رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په مخ کې واقسمو غټ قسمونه، نن سبا هم باز خلک ډېر غټ د قرآن پاک 1.5 سپارې مې دی ووایي، دا څنګه قسم کړ؟ د الله رب العزت نوم ډېر اوچت دی او هر ځای کې دا نه دی استعمالول، هر ځای کې د قسم لپاره نه ډېره مجبوري شي هلته کې قسم خوړل، او دا چې هر وخت قسم خوري یا سوداګري کوي
بیا کوي او په هغه قسمونه خو قسم دې په دوه راته پریوته قسم دې هیڅ پکې نه پاتې شي قسم دې نفع پکې نشته قسم دې دا او قسم دې هغه حدیث شریف کې راځي چې قسم سره سودا خو باندې خرڅ شي برکت به پکې او بل نه خودل شي چې کوم کس ډیر قسمونه خوري دې دروغجن ځکه قسم دا خو ته الله رب العزت ولو داغه په میاس کې گواه جوړي چې په الله مې قسم دی چې دا خبره داسې مطلب دا چې الله د دې گواه دی نو کته دروغ په الله تعالی نو له الله د گرفت نه وته بچ نو دای په قسم خو لئن امرتهم لا يخرجون یا رسول الله چې کله تاسو حکم وکړئ د جهاد موږ فورا وځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چرته منافق ته هم دا نوې چې ته منافق نن سبا موږ په ډکه خلو اور خلکو ته وایي چې دا منافق دی دا منافق نه نبی علیہ السلام چاته نه منافق ها الله رب العزت خپل کلام کې و فرمایل هغه نبی علیہ السلام وره ولې چې دا خدای الله د طرف نه حکم وو دې ته دا سوا نو دې ته سوې لا تقسموا پیغمبر اسلام دې ته وایي چې قسمونه مخوري د قسمونو ضرورت نشته تاسو څومره فرمانبردار یې مونږ ته پته ده طاعت معروفه د قاعده او د قانون مطابق فرمانبرداری پکار بس فرمانبرداری کوي تاسو هغه قسمونو ضرورت نشته چې کله حکم راشي بس تاسو هم وځي د جهاد لپاره ان الله خبير بما تعمل او الله رب العزت تاسو سپټ چې تاسو کوي ذره برابر عمل نیک یا بد دی الله رب العزت هغه مکمل خبر لري نو ځکه اوس حکم داده چې اے خلقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد چې دوی ته وایي دا الله او رسول ومني بس دغه کې تاسو کامیابی ده او منافقانو تاسو باندې دا غي ذمہ واری شه هغه باندې تاسو ذمہ واری نشته فانما علیه ما حمل او پیغمبر علیہ السلام هغه کار دی چې کم داغه ذمہ داری ده وعلیکم ما حملتم او تاسو په غاړه تاسو خپل ځانونه چې تاسو تا کوم حکم درکړی شه بس په هغه باندې عمل وکړئ پیغمبر علیہ السلام کار تاسو تر رسولو تاسو کار په هغه باندې عمل هغه نه ودا هغه تاسو کې تاسو نه ودا دي تاسو وما على الرسول وان تطيعوه تهتدوا او که چېرې تاسو حکم ومنل نو سملار باندې وشو څنګه صحابه کرام په سملار دي اے منافقان تاسو هم سملار یا قیامت پورې راتلونکي هر انسان چې چا دا ربي عليه السلام خبر ومنله تهتدوا هغه په هدایت وما على الرسول الا البلاغ المبين دا پیغمبر کار خود صرف دا دی چې الله پیغام تاسو ته راورسي هغه د خپل طرف نه دی کې یو ټکی هم نه سیوا کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واشتم سپاره کې والنجم اذا هوى سورہ نجم دی وما ينطق او دې خبره نه کوي عن الهوى خپل خواهش سره ان هو الا وحي دې راغینه چې د طرف ته وحي وشي یوحى دا غي خبره چې کومه خبره هغه ته وحي وشي د خو صرف او خبره کوي وما على الرسول الا البلاغ المبين پیغمبر علیہ السلام کار صرف خبره رسول دی او منل یا نه منل دا بیا است اوریدونکو په ذمہ دی الله تعالی دې عمل کول توفیق راکړي انما كان قول المؤمنين بیشک وینا د مؤمنانو دا اذا دعوا هر کله چې دوی بلل شي الى الله ورسوله الله او دا رسول طرف ته ليحكم چې هغه فیصله وکي بینهم د دوی په منځ کې ان یقولوا نو دوی وایي سمعنا من واوریدل واطعنا او من فرما برداری وکړه واولئک هم المفلحون او هم داخل دي چې دوی کامیاب دي ومن يطع الله او سوک چې حکم منی د الله ورسوله
او د رسول ويخشى الله او یریږي د الله نه ويتقه او تقوا اختیار کی فاولئک هم الفائزون پس هم دا خلق کامیابی دن کی دی وقسموا او دوی قسم نخری بالله فالله جهد ایمانهم آخو قسم نخپل لئن امرتهم کچرتا حکمو کی دویتا لیخرجن نخام خواب بہر تلار شی دوی قل لا تقسمو تو آیا قسمون مخری طاعت معروفا ساسو فرما برداری ظاہر دا ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالی خواکف دے بما تعملون دا اغسنا چی تاسوی کوئی قل اطیعوا اللہ وایا حکم منی دا اللہ واطیعوا الرسول او حکم منی دا رسول فَإِن تَوَلَّوْا پس کچر تاسو مخ اگرزوئی فَإِنَّمَا عَلَيْهِ بس بیشکا پدی پیغمبر دی ما حملا آغسا چی پد لازم کڑیشو وعلیکم او پتاسو دی ما حملتم آغسا چی پتاسو لازم کڑیشو وَإِن تُطِيعُوهُ او کچری تاسو دا اغا حکم منئی تہتدو نو ہدایت پا بیامومی وما علی الرسول او ندید رسول پا زما الا البلاغ مگر پیغام رسول المبین کارا آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين